خوست کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د هنري اثارو سیالي چې څه موده مخکې پیل شوې وي ګټونکي اعلان او د یوې ستاین غونډې په ترڅ کې ګټونکو ته د ژورنالیزم او ادب په برخه کې خپل اثار کاندید کړي وو نغدي جایزې او د وزارت اړونده ستاین لیکونه ورکړل شول. په دې برنامه کې د هنري او فرهنګي اثارو د سیالۍ په نوم چې کوم کانکور په لار اچول شوی وو د ټول افغانستان څخه په سلګونو تنو خپل هنري او فرهنګي اثار د کانکور یا د سیالۍ ته لیږلي وو چې خوشبختانه د خوست ولایت څخه هم څو تنو خپل اثار لیږلي وو چې په پایله کې دریو تنو د دویمې او دریمو درجو د جایزو د ګټلو مستحق وبلل شول. دوی ته نغدي او معنوي جایزې ورکړل شوې او په ویاړ یې نن د اطلاعات فرهنګ ریاست په تالار کې غونډه نیول شوې. بل خو هغوی چې یاد جایزې ترلاسه کړي د یادګام ستاینه کوي خو وایي چې د ځوان نسل لپاره دا ډول سیالۍ خورا مهمې دي او له اړوند مسؤلینو نه غوښتنه کوي چې دا ډول پروګرامونه د راتلونکي کې هم جوړ کړلی شي. د څومره نظامونه چې راغلي دي هیڅ نظام دا کار نه دی کړی چې د لیکوالانو تشویق وکړي یا د لیکوالانو کتابو باندې ارزیابي وکړي یا هغې ته جوایز ورکړي. نو دا اولین اقدام دی چې اسلامي امارت دا کار ترانسکلتور په چوکاټ کې کړی دی. اگر چې جوایز به کم وي خو ما دپاره کم نه دي دا ډېر غټ شی دی. نن ورځ په واقعیت سره ما دپاره ډېر د ویاړ او افتخار خبره وه او د خوښۍ خبره په دې وه چې زما اثار او د دوو تنو نورو ملګرو یو راپورټ او د دې ترڅنګ یو تحقیقي اثار د هیواد په سطحه د هنري ادبي او تحقیقي جایزو د کانکور په سیالیو کې لومړی مثلا دوهم او دریم مقام ګټلی و. په یاد جایزو کې د هیواد په کچه عبدالکریم پتنګ تحقیقي اثار دریم مقام، نورشاه نوراني شاعري ټولګه دریم او سیف الله ظاهر د ژورنالیزم په برخه کې اړوند تلویزیوني راپور دویم مقامونه خپل کړي وو. په ترتیب سره دویم مقام ته 15,000 او دریم مقامو ته 3,000 افغانۍ نغده جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مننه چې دا برنامه په لار اچوله. واقعا دا یو لوی نوښت دی. تاسو وینئ چې داسې غونډو یا داسې سیالیو پر مټ کولی شي چې نه یوازې استعدادونه راجلب شي بلکې نوښتونه هم رامنځته کېدلی شي. نو همدغه یوه ښه لار وه، یعنې دا یو نوښت هم شوی دی. تاسو وینئ په عرب نړۍ کې لکه د شاعرای الملیونر په نوم د عربي نړۍ کې داسې څه جایزه شته چې په ملیونیا مادي امکانات هم ورکولی کېږي. نو هدف دا دی چې دا سیالۍ راتلونکي هم واچولی شي. دا به فکر کوم یوازینۍ لاره وي چې تر څو استعدادونه معلوم شي او نوښتونه رامنځته شي. د نور نړۍ کې تاسو څومره پرمختګونه وینئ همدغه لامل همداسې ډول ازموینې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري دا ډول سیالۍ جوړیږي او په ترڅ کې سلګونه کاندیدان خپل اثار کاندیدوي. د کارپوهانو په وینا دا ډول نوښتونه کولی شي چې د استعدادونو په غوړېدا کې خورا پرمختګونه رامنځته کړي.